واده دی او د واده ړومبی شپه ده الله اکبر یې کو د کټه ودنګل ناوې راونی ورستونه چرته ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبته نه ځایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت دی ناوې ورته وایي جا حنزله ما خو په رڼا کې لیدلی یم دی د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته یو ناوې والله کټینګېدی شمه اناوې ورته وایي چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم دی نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځې څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی نو حضرت حنزله لستوڼی وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځې د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی وي دا به ستا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم وکړو چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن کړئ جبریل راغی وی یا رسول الله حنزله ړومبی شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملایکو والا غسل ورکړی و عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هريره نه زیات روایت چانه نه دي منقول ولی ځکه چې لیونی روټه جامې اوبه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر دی بس چا راته وګوري موړم شم تندم لاړه شي لباس بستات خوراک زما دا شوق مې دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث پې لیکلی کېدل سترګو مې د ده چهره انور ته کتلې د ده په خوا کې اوسېدلې دا مې شو عزیزانو واورئ او په کلاو غوږونو واورئ سنیان منیان نشته سنیتوب تاسو پیژنئ هم نه سنی څه پیژنئ ماما سنیتوب یو کلي کې مې تقریر کولو 2 غنټې تېرې شوې ما لکه څه پوه شوې ویل لږ خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه ما دې ته سني څه نه په سني او نه په مني نه پیژنې بس بینما هذا عندي
वो नमाज के पूछने साढ़े नाने दे वक्त कूजा पड़िया घर कूजा पड़िया ओ मुसल्ला भी फड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानता इदियां बारीकां नूं कूजा नमाज मुसल्ला फड़िया घर तसा मुस तस पोई गई दावे सारा दरता हुआ چې د مونځ غرض تر اوسه مونځ ګزار نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بلکل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما یې په ایمان یې وایي جنازې خو دې ډېرې کړي وې الله مال دې ځای کې دې نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای هغې بخښي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدای هم بېغو نه مزه غر کړي غر کړه دا چا چې دا جنازې مونږ کوو دا لا غرقي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کېدې دعا وکړئ خدای یې مخې جنت وکړي قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه و ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم په زه خو صفا خبره کوم هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم دې ځای دې درد ونه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی اسلام غرض تاسو نه پېژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعگان ځانته مومنان وي مالکه مومن څه ته وایي مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دی ته وایي بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام څه مانا گردن نهادن من احکام الله تعالی ورسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای طالبان یې تاسو لکه طالبان ته طالبین وای ایمان څه ته وایي شرم پکار دی ایمان نه پیژنې اسلام نه پیژنې د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطا کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطا کړی په تاسو به ډس کېږي په ما به نه کېږي جنازې به هم کوم ټول به مردارېږئ انشاءالله العزیز ما څه کار دی ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالله کوم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالله لوی برخلاف وم په دې جومات کې مې په دوو ټکو برخلاف وم اقتدار مې ته نه وکړ دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وهه دا چغې مه وهه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه ملیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټول بخښي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړی پسې به بد نه وی دا شرن ناجایز دي زما خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته م ووایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ م وکړو
که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی او نه به شیعی. زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې کړي. خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده. مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو. مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو، هغه وویل چې جوړ شو نو دعا ورته وکړئ چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت دی، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاء الحق کلارو دعا وکړئ چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي. ما ته وګورئ، تر هغې به یې پرېږدو نه، که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي، چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی. تیار یې دې ته؟ زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي.